अस्सलाम वालेकुम तासी गोरी जेके इलेक्ट्रिक यूट्यूब चैनल पश्तो ज़ैम उमर अली स्तासो पदराना खिदमत की ज़मादन वीडियो पे पैरेलल कनेक्शन बानी दा पैरेलल वाई चिश्ता द पैरेलल ची दी अगत समाना व मतलब दी पश्तो की दगत वाड़ इन्वर्टन स्ता तमालमी जी दाज़वा पैरेलल कनेक्शन की लगो मा बेसिकली पैरेलल ची दी अगत इंग्लिश थोड़ी दी कत शीरी द इंग्लिश पर डिक्शनरी की दा पैरेलल सर्च के द दे माना व मतलब पश्तो की राउजी मवाजी यानी द दो शानो सा थ यो डोल ची दी यानी देवे लारी सा थ द आउटपुट अख्स्ताई से सडोले अख्स्ताई से फर्ज का स्ता पकूर की 12 वोल्ट چې دی هغه یو پی اس لګیدلې دی یعنی د ایوی بیټری غا کته چیرې داغه یو پی اس سره یعنی داغه بیټری سره بل بیټری اډ کول غواړي بل ور سره لګول غواړي نو چې کوم د وایرینګ دی د بیټری غ د نوی بیټری چې کوم ماینس پوینټ دی هغه د زړې بیټری چې کوم ماینس پوینټ دی داغه سره لګیږي او د نوی بیټری چې کوم د جمع تار دی هغه د زړې بیټری د جمع سره لګیږي د توای پیرلل په پښتو کې موازی ورته وای او په انګلیش کې پیرلل ورته وای نو دغه دواړه انورټر چې ته معلومیږي دا 11 کیلو واټ دی کته چیرې پیرلل کنیکشن زده کول غواړي نو دا ویډیو ته د شروع سره در پای پورې وګورئ ان شاء الله ستا به سر په خلاص شي کته چیرې موږ په فیسبوک باندې ګورئ موږ جے کے الیکټریک پښتو د سره فالو کا او کته چیرې موږ د یوټیوب د لارې ګورئ موږ جے کے الیکټریک پښتو د سره سبسکرایب کا ملګرو دغه دی سیستم استی او مخته دی دا 11 کیلو واټ انورټر دی دواړه څه ضروري خبرې دي زه استا سره شیروم د پیرلل کنیکشن په باره کې هغه داسې دی چې دغه دواړه انورټر کوم ته معلومیږي دا دواړه چې دی 11 کیلو واټ دی کته چیرې داسې وکې د دې 11 کیلو واټ پر ځای باندې 6 کیلو واټ یا 8 کیلو واټ ولګي د دې یو پی اس سره دا دواړه یو پی اسان چې دی هغه بیا پیرلل کیږي نه نو د پیرلل اول سټپ دا دی چې دواړه کوم یو پی اسان دي هغه به دواړه د یوې کمپنۍ غوي د سیم کیپاسټي وي یعنی که چیرې یو پی اس هغه 11 کیلو واټ دی یا 8 کیلو واټ دی یا 6 کیلو واټ ابل چې پسند کې ورسره لګیدلې دي هغه هم هغه نه کیپاسټي غوي یا هغه نه کیلو واټ وي دومره خبره دا ده کوم چې د دې یو پی اسانو وایرینګ دی یعنی چې ته دې ته وابډا ورکې د چارجینګ د لپاره چې کوم ټیم شمسي نه وي د دې چې کوم پوینټ دی د وابډاغه یعنی د چارجینګ او د دې انورټر د چارجینګ پوینټ دواړه چې هغه به کامن وي کامن مراد دا دی چې مثال دواړه به یو ځای یعنی د دې چې کوم دلته کوم بریکران لګیدلې دي هغه به دواړه د یوې لارې سره ودته چارجینګ چې دی هغه را روان وي او د هغه رقم چې ته دسه دغه اخلي آوټپوټ اخلي هغه هم دلته چې دی ته دلته تارونه وراچې په داسې کې دلته چې ته د دسه آوټ راباسي د دې انورټر سره یا د دې انورټر سره د دواړو انورټران چې دی هغه آوټپوټ په دلته یو ځای راولي هغه ستا خوښه ده کته چې دلته په بریکرانو کې د دې دواړو آوټپوټ ورکوي او که دلته په چینجور کې ورکوي بیسیکلی دا سیستم چې دی دا زما د ملګري لګولی دی دا چې کوم تاته معلومیږي د نوم اشرف خان دی نو زه اوس راځم سټپ نمبر 3 ته کومې چې دغه 4 دانې بیټري لګېدلې دي ما چې تاته په شروع کې درته وویله کته چیرې د 12 وولټه ستا په کور کې یا ستا په دکان کې یوه بیټري ته دا بله بیټري چې د هغه په پیرلل کې ورسره لګولی سي اوس خو دغه دواړه انورټران چې کوم معلومیږي تاته دا په پیرلل کې دي او چې کومې بیټري دي دا د دې یو سیریز جوړ دی یعنی دا 48 وولټه دي اوس مسله دلته دا ده چې زه ستا سر د خلاص کما دغه چې کوم بیټري ته معلومیږي دا 48 وولټه دي دلته چې دی هغه دوه دانې بریکرانې ورته لګولې دي فلل چې دی هغه د کار شروع دی دا کمپلیټ نه دی چې کوم ټیم د دې پټي دا بندي سي بیا هم هغه ویډیو چې دی هغه ستا سره شیر کما نو چې ستا سره بیټري چې دی هغه څلوري یا که ستا سره د دې پر ځای باندې لیتیم آین بیټري نو ته دلته چې دی هغه بریکر هم ورته لګولی سي اوس دا چې کومې بیټري ته معلومیږي دا 48 وولټه دي د دې چې کوم وایرینګ دی مین چې دی هغه دغه دی یعنی د منفي تار چې دی هغه د دې څخه اخیستی دی د دې چې دی هغه دوه تارونه تللي دي یو دغه دی منفي او بل دغه دی دغه رقم چې کوم ته دغه معلومیږي دا وګوره دا سور تار دا چې دی دا د جمع تار دی دغه پوینټ چې دی دا د جمع دی د دې څلورو بیټریانو او دغه پوینټ چې کوم ته معلومیږي دا د منفي غدي د دې څخه دوه تارونه تللي دي
یو دغه بریکر ته تللی دی او بل تار چې دی هغه دې بریکر ته راغلی دی د هغه رقم چې دی هغه د منفي چې کوم پوینټ دی دغه دوه تارونه ګوره تا ته معلومیږي دا یو دې بریکر ته راغلی دی او دا بل تار چې دی هغه دې بریکر ته راغلی دی دا وګوره نو دا د بیټري حساب سلو دغه رقم چې کوم اوس د دې پیرلل چې کوم سیټینګ دی په انورټر کې دننه ستا سره به دا رقم چې دی هغه کیبلان در سره یعنی تارونه به در سره دغه کوم تا ته معلومیږي به د خپل ډسپلی باندې بیسیکلی دې ته وایي وی جی کیبل دا وی جی کیبل سو دا نور چې کوم دا کوچني وایرونه دي یا تارونه دي دا ورسره لګیږي کوم چې اوس ستا سره پوینټ شیر کوم دا ډېر ضروري پوینټ دی ته په غور سره وګوره دغه چې کوم وی جی کیبل تا ته معلومیږي دا وګوره دا د دې یو سر چې دی هغه د دې انورټر په دا راسته سیټ کې لګېدلی دی دا وګوره دا چې دی دا پیرلل کیټ سو او دا د چې کوم وایرینګ کنیکشن دی هغه دغه دی یعنی دغه وی جی کیبل چې دی هغه ته دلته ورواچوئ یعنی ته چې دغه یو پی ایسان ته ودرېږې داسې مخامخ لکه دا زه چې اوس ورته ولاړ یم دغه کیبل چې ته دلته وراچې د یو پی ایس ته د دې چې کوم دا بل سر دی هغه به ته په دغه ځای کې هلته نه ورچې هغه به ته بل پوینټ چې دی هغه ورچې یعنی دا پوینټ سو دا وګوره دا پیرلل کیټ سو د دې انورټر او دغه وی جی کیبل چې دی دا د دې انورټر چې دی په چپه سیټ کې لګېدلی دی د دې انورټر د راسته سیټ سره راوځي د دې انورټر په چپه سیټ کې چې دی هغه لګیږي دا وګوره لږ په دې باندې غور وکړه د دې انورټر په راسته سیټ کې دا لګېدلی دی دغه رقم دا تار چې کوم راغلی دی دلته دا وګوره د دې انورټر په چپه سیټ کې لګېدلی دی او دغه رقم که ته چیرې وګورې دا بل چې کوم تار دی دغه وی جی کیبل دا د دې اول انورټر سره یعنی دا ماسټر انورټر دی صدقې دپاره د دې تار راځي دلته د دا بل انورټر و دوم ځای ته لګېدلی دی دا وګوره صحیح سو دا دلته رالی دا دواړه تارونه یعنی د دې چې کوم دوه پوینټونه دي د وی جی کیبل غا چې ته د اول پورټ سره واخې تار د دې انورټر اول ته به نه ورچې راسته سیټ ته به چپه سیټ ته دلته ورچې د هغه رقم چې د بل تار دی هغه به ته دلته د دې پورټ سره واخې یعنی د دې د چپه لاس اول سره ته به دا راواخلې د دې انورټر چې دی په راسته سیټ کې چې به ته دلته ورچې یعنی د دې انورټر سره ووتی د چپه سیټ سره د دې انورټر په راسته لاس کې ته دلته تار واچوي د دې کار چې دی هغه دلته ختم سلو اوس پاته سلو دا کم چې کوچني تارونه تا ته معلومیږي دغه تارونه دغه وی جی کیبل چې کوم تا ته معلومیږي دا دوه دغه چې تا دلته څنګه ورلګولي دي دغه دواړه سره تارونه یا تور تارونه بعضې وخت چې دی هغه شنه تارونه هم په دې کې چې دی هغه راځي نو چې دغه تارونه ته څنګه ورولګې دغه رقم د دې کنیکشن وکړي دا تار هم ته دغه ډول ورلګوې دغه کوچني تارونه چې تا دلته ورولګوله بیا به راځي د دې مابعده څلورم سټپ چې دی هغه به ته انورټر ته راځي د انورټر په 28 نمبر کې چې دی د دې یو پی ایس سیټینګ دی زه اوس دلته راځم د انورټر سیټینګ ته دلته چې دی هغه څلور دانې بټنې تا ته معلومیږي دا ټچ سیسټم دی په دې کې دلته دا د انټر بټنه ده یعنی ته چې کوم ټایم سیټینګ ته داخلیږي او ننوځي دا بټنه به پریس کې داسې درې څلور سکند ته به نیسي دا وګوره چې کوم ټایم دلته 0 رااله بیا به ته دا نور بټنان چې دی هغه وایي دا نور چې کوم بټنان درې دانې دلته معلومیږي دا د ښکته دی دا د پورته دی یعنی که ته سیټینګ سره مخ ته او شاته کې د دې دوه بټنانو د لارې چې دی هغه به ته دا بټن چې دی وروایي کم ټایم چې ته په انورټر کې په دې انورټر کې سیټینګ سیف کې چې کم ټایم ته د سیټینګ سره د باندې راوځي بیا به ته دا بټن چې دی دا د ایرو بټن دا د تیر نشان دا به ته داسې وایي چې نیو وای د بخپله چې دی هغه واوړي بدل سي اوس مین خبره د سیټینګ دا د پیرلل غا ته به راځي دلته 28 نمبر ته دا به ته درې څلور سکند پریس ونیسي چې پریس ته ونیوله دلته دا 0 رااله دا به بیا ته ووایې داسې 28 واري یعنی ته به راسې دلته 28 نمبر ته په 28 نمبر کې چې دی هغه د پیرلل سیټینګ موجوده دی دا وګوره دا 28 نمبر دی لاندې چې کوم لیکلی دی PAL یعنی دا پیرلل
ته به په دې انورټر کې چې دی هغه پیرلل اوکې کې لکه دغه چې څنګه اوکې سوی دی چې دا ته اوکې کې بیا به د دې چې کوم دا سټینګ دی د دې څه چې کم ټیم راوځي بیا به دا د تیر نشان چې دی هغه پر ووایه چې دا ته پر ووایه دلته چې کومه ډسپلی ده په ډسپلی کې دننه دلته ایچ اس راځي د ایچ اس مراد دا دی یعنی دغه کوم انورټر ته معلومیږي دا ماستر انورټر دی او دا بل انورټر چې دی هغه سلیب انورټر دی یعنی که زه چیرې په آسان الفاظ کې ستا سره د خلاص کم دا مشر انورټر دی هغه چې دی کشر دی نو دلته د دې انورټر چې دی هغه سټینګ وشو دا وګوره دلته بلینګ هم کوي ایچ اس راسي د ایچ اس مراد دا دی ماستر انورټر اوس راځو د دې ابل انورټر ته د دې انورټر هم په 28 نمبر کې چې دی د سټینګ به ته ورکې کې دغه کوم بټنان دي سیم هغه رقم دی لکه د دې انورټر غ چې دی ته بلته راځي د انورټر سټینګ ته 28 نمبر ته 28 نمبر ته چې راسي بخښه کوه دا پرس شوی نو دلته دا ما پرس کې اوس 00 رالی نو زه سټینګ ته چې دی هغه ور داخلېدلی سمه دلته ملګرو زرالمه 28 نمبر ته په دې 28 نمبر کې چې دی هغه پی ای ال چې دی هغه سلیکټ دی یعنی اوکې دی یعنی دا چې کوم انورټر ته معلومیږي دا سلیو انورټر دی او هغه ماستر انورټر دی د سلیو او د ماستر مطلب دا دی یعنی یو مشر راځي یو کشر راځي په انورټرانو کې اوس وګوره دلته په دې ډسپلی کې به دلته چې دا کومه تا ته ریډینګ معلومیږي دلته به اس ال تا ته شو چې لکه دغه چې اوس معلومیږي دا وګوره یو پلیټ وخت راسي او تاریخ بیا دغه ما بعد د چې کوم سټیټس دی هغه راسي ګوره اس ال لیکلی دی یعنی دا چې کوم انورټر دی دا سلیو انورټر دی او دا چې کوم انورټر ته معلومیږي دا ماستر انورټر دی په ماستر کې چې دی دلته اس ایچ راځي دا وګوره د ایچ اس مراد دا دی یعنی ماستر انورټر او د سلیو مطلب دا دی یعنی اس ال دا وګوره دلته اس ال راځي او په ماستر انورټر کې دی هغه ایچ اس راځي ملګرو د نن چې کومه ویډیو د استي او مخته د کمپلیټس ولا کچيري ستاب پیرلل کنیکشن باندې سر خلاصوي یعنی په موازی کنیکشن باندې کچيري ستا سر خلاصوي مشته په کمنټ سیکشن کې خپل رائے راکړئ دا کم شي ته چینل ګوري جکه الکتریک پښتو سره سبسکرایب کا د خپل ملګرو سره هم شیر کا چې دا غم یو فائدہ زینوسی داغه سي د علم ډکی ویډیو وي استي او مخته بز په داغه چینل باندې اپلوډوم کته چیرې موږ د فیسبوک د لارې ګورې موږ جکه الکتریک پښتو د سره فالو کا او کته چیرې موږ د یوټیوب چینل د لارې ګورې موږ جکه الکتریک پښتو د سره سبسکرایب کا د نن ویډیو در دغه ځای ولا ملاویږي ان شاء الله د نوې ویډیو سره د نوې ټاپک سره د مهال د خدای پامان